على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله خالقنا العظيم. محترم ورونو، د کوم درسونو د افتتاح او د آغاز اراده چې مونږ تاسو لرو، دا هغه څه دي چې په فن د احادیثو کې دیتا به انتهایی اهمیت حاصل دی. امید لرو د الله تعالی په درگاه کې ډیر به نه وي، انشاءالله یا 10 درسونه یا 12 یا د هغې نه کم او زیات. دا به ستاسو د کلونو کلونو د خوارۍ دپاره یو تمهید او مقدمه وي، او هغه د کلونو خواري به درته په فن د احادیثو کې را اسانه کي. دا داسې نه ده چې تنها موږ او تاسو صرف درسونه وایو، نه، دا به انشاءالله زموږ او ستاسو عملي نقشه هم وي. درسونه به وایو او د هغې ترڅنګ تاسو ته زه کورنۍ دنده او کورنۍ وظیفه در کوم، بیا چې څه مو ویلي وي په ښایسته او احسنې طریقې سره یې تاسو تطبیق کوئ. کوم ملګري چې زمونږ دلته حاضر نه دي او زمونږ درسونه د ویډیو د نګاه نه یا د نیټ د لارې ګوري، هغې ته مو هم انشاءالله همدغه شان ترتیب جوړ کړی چې دا کومې ویډیوګانې موږ او تاسو کوو دلته، دا به هلته په ګروپ کې ورته شیر کوو او هغې ته به هم ستاسو په شان کورنۍ دندې سپارو. راځم اصل مقصد خپل ته. دا زمونږ او ستاسو د دغې درس تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو سره دی. فن د حدیثو دا یو ډیر طویل او وسیع فن دی. په دې کې علما مختلفو حیثیتونو باندې بحثونه کوي او په مختلفو حیثیتونو په دغې فن کتابونه لیکلی شوي. وجه د هغې دا ده چې احادیثو د رسول الله صلی الله علیه